سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر خوشحاله یي. نن له تاسې سره یوه ډېره مهمه موضوع شریکوم. ډېرو ملګرو له ما نه پوښتنه کړې وه چې څنګه د کیمرې تر مخ خبرې وکړو چې وارخطا نه شو، خبرې مو اغېز ولري، خلک ځان خواته راکاږي، خوند ترېنه واخلي او ویډیو مو وګوري او موږ هېڅ وارخطا نه شو. د دې لپاره څلور ډېرې اسانه لارې تاسو ته درښیم. که چیرې دغه لارې تاسې عملي کړئ، په ډېرې اسانۍ باندې تاسې د کیمرې تر مخ ښې خبرې کړی شئ، د خلکو د هرکلي وړ به وي، تاسې به نه وارخطا کیږئ او خوند به ترېنه اخلئ او بهترینه خوندوره د خلکو د هرکلي وړ ویډیو به سازوئ. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مخکې تر دې تاسې ویډیو جوړه کړئ د هغې موضوع په اړه حتما ښه ډېره مطالعه وکړئ. راځئ چې له تاسې سره دغه څلور لارې شریکې کړم. څه وکړو چې د کیمرې تر مخ بې له ویرې خبرې وکړو، له کیمرې او مایکه او نه ډر شو. په نننۍ ویډیو کې د کیمرې تر مخ د خبرو کولو څلور هغه لارې درښیم چې ما په خپله تجربه کړې او هر وخت ګټنه ترېنه کړم، ښه نتیجه یې ورکړې ده، نو غواړم چې دا له تاسو سره هم شریکه کړم. لومړی طریقه، تر ټولو اړینه هر ورځنی مشق کول او تمرین دی. موږ باید د کیمرې تر مخ هره ورځ تمرین وکړو. په خپله د موبایل کیمره کې او یا بله هره کیمره چې لرو په هغې کې بېلابېلې ویډیوګانې سازي کړو، په بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې وکړو او خپله ویره په دې ډول باندې ختمه کړو. خبرې وکړئ او تر هغو دې کار ته دوام ورکړئ چې له مایک او کیمرې مو ویره ختمه شي. پرلهپسې تمرین او مشق په هر کار کې د بري لومړنی راز ګڼلی شي. دویمه طریقه له کیمرې او مایک څخه د ویرې ختمولو د موبایل د مخ کیمره او د کیمرې سکرین دی چې رضان لور ته یې راواړوئ او تر مخې خبرې وکړئ. خو پام مو وي چې د کیمرې ځکه سکرین ته کتلو کې بیا تاسې د ویډیو له لارې د کتونکو پام خپل ځان ته نشئ راړولی. سکرین د دې لپاره د ځان لور ته کړئ او یا مو د موبایل فرنټ کیمره د دې لپاره وکاروئ چې تاسې لومړی خپل ځان پکې وګورئ، ښه ډاډه شئ او بیا چې د هر څه په اړه خبرې کوئ ټول تمرکز مو د خپلو خبرو پر اغېز کړئ او ډاډه خبرې وکړئ. دریم، تاسې به لیدلي وي چې په ټلویزیون کې یو ویان د کیمرې تر مخ ډېرې روانې خبرې کوي، خبرونه ډېر منظم وایي. د دې راز په څه کې دی؟ دوی دا خبرونه د یو سکرین له مخې وایي. تاسې هم کولی شئ له خپلې کیمرې سره نږدې د سکریپټ لوستلو ځانګړی سکرین ولګوئ او یا هم په یوه پاڼه خپل سکریپټ په غټو تورو پرنټ کړئ او د هغه له مخې روان ولولئ. البته ستاسې باډي لنګویج باید داسې وي لکه بې له پاڼې چې لوستل کوئ، یعنی طبیعي وي. څلورمه لار زښته ډېره مهمه او پام وړ ده. داسې چې تاسې باید د کیمرې تر مخ داسې طبیعي خبرې وکړئ لکه هر وخت یې له ملګرو سره کوئ، په مجلسونو کې غږیږئ، په بحثونو کې برخه اخلئ، خبرې د لاسونو حرکات او نور هر څه مو باید طبیعي وي. دا کار به تاسې بوج هم نه راولي او د ویډیو لیدونکو ته به هم د زښته ډېر هرکلي وړ وي. نو دا وې هغه څلور طریقې چې له تاسو سره شریکې شولې په دې هیله چې تاسې خوند ترېنه واخلئ، زده یې کړئ، هر وخت تمرین وکړئ، مشق وکړئ او زښتې ډېرې ویډیوګانې جوړې کړئ او ښه ډېره مطالعه ورته وکړئ. ژوند خوشحاله اوسئ.